بسم الله الرحمن الرحیم. سلفر ډای اکساید مالیکول ساختمان منګه څنګه د سیستماتیک لارې راکولی شو چې پیدا یې کو. نو لومړی مرحله موږ دا ویلې وه چې باید موږ څه وکړو، موږ دا باید فیصله وکړو چې کوم اتومونه د کوم سره وصل دي یا مرکزي عنصر څوک دی. موږ ویلې که مرکزي عنصر هغه چې هغه څو بانډونه جوړولی شي، صحیح ده، ډېرې اړیکې جوړولی شي، او بل دا چې دغه شمیر به کم وي. نو سلفر چې دی شپږم ګروپ کې دی، نو ډېر بانډونه ډېرې اړیکې جوړولی شي. او بل په اکسیجن هم په دغه ګروپ کې دی، شپږم ګروپ کې دی، خو اکسیجن شمیر 3 دی. او بل دویم پیریډ کې دی، چې دی دویم پیریډ کې دی، او سلفر په دریم پیریډ کې دی. اټومیټیک به موږ سره سلفر چې دی دا به موږ سره مرکزي عنصر وي. نو اول مونږ باید مونږ ویل دا فیصله وکړو چې کوم اتومونه د کوم سره وصل دي. نو مونږ ویلی شو چې سلفر دا په منځ کې دی، مونږ سره سلفر مونږ سره په منځ کې دی، او اکسیجن د په خوا شا کې دي، صحیح ده. نو یو اکسیجن به دلته وي، یو اکسیجن مثال په توګه دلته به وي، یو اکسیجن به مونږ سره دلته وي، صحیح ده. بیا دویم موږ دا چې باید موږ ویلنس الکتران چې دی دا پیدا کړو. کتاب کې NV ورته ویلې، نمبر آف ویلنس الکتران موږ باید پیدا کړو. نو که ویلنس الکتران موږ پیدا کړو نو موږ به وګورو چې سلفر شپږم ګروپ کې دی، نو یو دانه سلفر دی او شپږم ګروپ کې دی، نو دا به موږ سره شپږ الکتران لري ویلنسي، صحیح ده. او اکسیجن چې دی، اکسیجن موږ سره په شپږم ګروپ کې دی، یعنې شپږ الکتران به ویلنسي لري، او 3 اکسیجن دی، 3 ضرب شپږ، نو دا موږ سره راشي 18 الکتران. مجموعاً د 3 واړو اتومونو 4 واړو اتومونو دا به موږ سره راشي 18 او شپږ 40 الکتران. بیا سلفر ټرای اکساید باندې چارج نشته، نو مثبت او منفي ته اړتیا نشته چې موږ شی سره مثبت یا منفي کو. دې نه بعد بیا موږ راځو دې ته چې دې ترمنځ باید موږ څه ولګو، یو الکتران چې دی هغه څه کو موږ کیدو، صحیح ده. نو موږ به یو الکتران چې دی دوی ترمنځ شی کو دا کیدو. نو صحیح ده. نو یو الکتران جوړه به دوی ترمنځ موږ کیدو، یو الکتران جوړه موږ منځ کې کیښودله، صحیح ده. کله چې موږ یو الکتران جوړه منځ کې کیښودله نو موږ سره دا دویمه مرحله زموږ شوه، یو اړیکه د دوی جوړه شوه، صحیح ده. اوس به راشو چې کوم الکتران پاتې شو، موږ دې نه 2 څلور نو شپږ الکتران دې باید زه ماینس کړم. ما سره څو الکتران پاتې شو، 18 الکتران پاتې شو. ها بیا موږ ویلو چې د مرکزي عنصر په خواشا کې چې کوم اتومونه دي د هغوی اوکتیت به څه کو موږ پوره کړو، د هغوی اوکتیت به موږ چې کو موږ پوره کړو. نو زه به د هغوی دپاره نور الکتران چې دی دا هم کېږدم، نو د ده اوکتیت پوره شو. د دې اکسیجن دیم اوکتیت پوره شو، او د دې اکسیجن دیم اوکتیت شي شو پوره شو. نو موږ سره شپږ الکتران چې کوم وو، شپږ الکتران چې کوم وو هغوی شپږ 18 الکتران چې کوم وو، وبخئ شپږ الکتران، شپږ اکسیجن ته لاړ دي، شپږ 2 نو 18 الکتران زموږ لاړل. نو 18 الکتران موږ سره وو، هر یو ته موږ شپږ ورکړل، نو د دو ټول 18 الکتران موږ مصرف کړل، یو الکتران موږ سره پاتې دی. اوس راځو خپل مرکزي عنصر سره. د دې اکسیجن خو 3 اکسیجن خو موږ سره اوکټیټ پوره دی، خو راځو سلفر ته. سلفر الکتران ګورو چې سلفر الکتران پوره دي که نه. سلفر که موږ ګورو شپږ الکتران لري، سلفر څه لري، شپږ الکتران دی لري. نو کله چې اکسیجن سلفر د شپږ الکتران لري، د خپل اوکټیټ نه دی پوره کړی، نو د ده اکټیټ موږ ویلو چې اکټیټ نه پوره شوی،
موږ آزاد الکترون موږ سره پاتې خو مرکزي عنصر ته ورکړي چې اکټیویټي پوره شي. که تا سره فری الکترون شته نه دی، آزاد الکترون شته نه دی، ته بیا هغې دپاره مرکزي عنصر سره څه باید جوړې کړي؟ دوه ګونې اړیکې جوړې کړه، درې ګونې جوړې کړه. نو دلته سلفر مرکزي عنصر دی زمونږ، هغه اکتیت نه دی پوره. نو باید موږ څه وکړو؟ باید موږ دا الکترون جوړه دلته ټرانسفر کړو. دا الکترون جوړه موږ باید دلته ټرانسفر کړو، انتقال کو چې د سلفر ما سره د ګونې اړیکې به هم جوړې شي او سلفر به وګورو چې دا اکټیټ پوره کېږي که نه. نو موږ سره به راشي اکسیجن، صحیح ده، او دا زموږ سلفر دی، صحیح ده. صحیح ده. موږ سره مخکې دوه الکترون دلته و او دلته چې کوم الکترون و دلته هغه موږ دلته انتقال کړل، نو هغه به زه دلته اوس ولیکم. نو موږ سره اړیکه چې ده د سلفر هغه داسې شوه. اوس وګوره سلفر موږ سره اته پوره شوې. نو دې مطلب دا دی چې دې سلفر او دې اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اړیکه راغله، دې سلفر او دې اکسیجن یو ګونې. دا موږ سره د سلفر ټرای اکساید چې شو، دا موږ سره دا دغه مرکب شو، ساختمان شو. نو دا یاد ولرئ چې مرکزي عنصر موږ سره چې دی هغه به شمېر به یې کمي، صحیح ده. او بل زیاتره دریم پیریډ کې چې کوم عناصر دي، دریم پیریډ والا عناصر دوی اکثر مرکزي عنصر یې زموږ دا اکثر چې موږ سره مرکزي عنصر او څو اړیکې به جوړوي. که موږ مثال واخلو د یو بل مثال واخلو د IF4 منفي. نو IF4 کې فلورین 100 دانې دي، نو دا خو مرکزي کېدی نه شي. نو ایوډین ما سره مرکزي دی او د ده غواړو چې موږ د لیوس جوړښت په سیستماتیکه طریقه باندې را پیدا کړو. صحیح ده. IF4 نو اول به موږ ولیکو چې موږ سره د داسې کېدی چې موږ سره چې فلورین دلته وي، فلورین دلته وي، فلورین دلته وي او فلورین ما سره دلته وي. صحیح ده. ځکه یو ایوډین دی ګرچاپېره څلور فلورین به دي. دا خو زموږ لومړنی چې هغه موږ ویل چې اندازه باید موږ ولګو چې کوم اتومونه کوم سره وصل دي. دویم مرحله کې باید موږ الکترون وشمارو. صحیح ده. دویم مرحله کې ولانسي الکترون نو ټول اووم ګروپ کې دي او ټول 15 دي. نو 9 × 5 نو ټول تا سره 15 الکترون ولانسي الکترون دي چې کتاب کې NV باندې ښودل شوی. نمبر اف ولانس الکترون موږ سره 15 الکترون دي. ها او دوی باندې منفي یو چارج هم دی. دوی باندې څه دی موږ سره منفي یو چارج هم دی. نو ټول جمع چې منفي یو چارج لري، منفي یو چارج لري، نو دې وجې نه به زه یو الکترون د سره بل هم یو ځای کړم. نو ما سره ټول 14 الکترون شو. هلکان څو شو؟ 14 الکترون شو. چې کله 14 الکترون شو نو اوس به د دوی ترمنځ یو الکترون جوړه کېدم. یو الکترون جوړه یې کېښودله. نو 4 الکترون جوړې ما کېښودې. 4 له 2 کې زه ورکړم نو
څلور الکترون جوړې ورکړي او الکترون جوړه کې 2 دي نو 8 الکترون دلته ما مصرف کړل نو 14 نه 8 چې زه لرې کړم نو تقریبا 28 الکترون زما پاتې شو. بیا به موږ څه وکړو بیا موږ دا ویلې چې مرکزي عنصر سره چې کوم خوا کې اتومونه دي د هغې اوکتیت پوره کول غواړي نو 2 هلته دي 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 صحیح ده. نو منګه څو الکترون ورکړل لکانو 4 6 دی او ټول 4 کلورین ما سره څو کلورینو 4 فلورین ایتومونو نو هر یو ته ما 6 ورکړل نو 4 فلورینو او هر یو زما نه 6 وخوړل نو 4 ضرب 6 نو 4 ضرب 6 دی 40 اتیش نه 40 لري کما نو ما سره 4 الکترون اوس نورم پاتې دي. مونږ ویل چې دغه 4 الکترون به مونږ چاته ورکو مونږ به دا ورکو مرکزي عنصر ته صحیح ده. نو د مرکزي عنصر ته ورکړل صحیح ده. نو ما سره به اړیکې چې دي هغه به داسې جوړې شي چې ایوډین دی دلته هم فلورین یو الکترون جوړی دلته ده یو الکترون جوړی دلته او دی فلورین سره هم 3 الکترون جوړی دي. نو د باندې به زه یو منفي چارج اوس دلته رسم کړم چې دا ایون چې دی ما سره منفي چارج هم لري. دا ده راځو اوس کتاب کې چې کوم موږ سره کمپاوند دی چې هغه دی کاربونیټ صحیح ده کاربونیټ دی CO3 -2 نو اول اکسیجن هم دی او کاربن هم دی. کاربن 100 اړیکې جوړوي او اکسیجن 2 اړیکې جوړوي. کاربن 4 کې دی 4 اړیکې جوړولی شي نو او دویم پیریډ والا عنصر دی. نو دویم پیریډ کې بیا دا اصول دی دویم پیریډ کې چې چا ګروپ کوچنی و هغه مرکزي عنصر وي صحیح ده هغه مرکزي عنصر وي او په دریم پیریډ کې اصول دا دی چې څومره چې ګروپ لوی و هماغه به مرکزي عنصر وي. نو کاربن زموږ مرکزي عنصر دی 3 اکسیجن د پخوا شا کې دي نو کاربن دای اکسیجن او اکسیجن داسې غوندې یو ساختمان به موږ سره وي. دویمه مرحله کې باید زه ویلنسي الکترون چې دي نمبر آف ویلنس الکترون دا باید زه وشمارم نو ما سره یو کاربن دی او کاربن 4 ګروپ کې دی نو کاربن له امله ما سره 100 الکترون راغلل 4 الکترون 3 اکسیجن دي او هر یو اکسیجن 6 الکترون ورکوي دا 13 الکترون د اکسیجنو له امله راغلل او دا -2 چارج هم لري زه به سره 2 نور هم جمع کړم نو 2 به سره نور هم جمع کړم نو دا ټول تقریبا 40 الکترون دا لري دا سیستم زموږ چې لري 40 الکترون دا لري. کله چې موږ ویلنس الکترون راویستل نو اوس به د دې کاربن او اکسیجن ترمنځ به څه وکړم زه یو الکترون جوړه چې دا موږ کیدو وخی
یو الکترون جوړه مونږ کې خود لا دې مطلب دی چې د دوی ترمنځ اړیکې داسې راغلي اکسیجن یوه ګونې دا راغلی شپږ الکترون ما سره ټول څلېرویشت الکترون ولکانو څلېرویشت الکترونو کې درې ګونې اړیکې موږ جوړ کړې شپږ الکترون دلته لاړل موږ سره پاتې شو تقریبا 18 الکترون ښه کله چې 18 الکترون پاتې شو نو اوس به موږ څه وکړو چې موږ به چې کوم مرکزي عنصر په خواصا کې دي هغوی ته به الکترون ورکړو چې د هغوی اکټیټ څه شي پوره شي نو اکسیجن ته به موږ دغه چې دي الکترون زموږ اکټیټ چې دی دا به ورته پوره کړو الکترونو باندې د اکسیجن الکټیټ پوره شو نو 18 الکترون موږ سره پاتې وو 1 2 3 نو موږ شپږ الکترون یې ورته ورکړل 18 الکترون زموږ نه خلاص شو کله چې 18 الکترون زموږ خلاص شو زموږ چې کوم ویلنسي الکترون زموږ ټول مصرف کړل اوس کاربن ته به راشو مرکزي عنصر ته چې آیا د خپل اکټیټ پوره کړی که نه نو کوم ګورو موږ درې اړیکې جوړې کړي او هر یو اړیکه 2 الکترون دي شپږ الکترون نو اکسیجن خپل اکټیټ نه دی پوره کړی نو موږ به څه وکړو چې د چې کوم د الکترونو جوړه ده دا هم دلته واچو صحیح ده نو کله چې دا موږ دلته واچو نو موږ سره به کاربن اکسیجن صحیح ده او ده به موږ سره 2 الکترون جوړې دلته پاتې شي د ده به هماغه 3 الکترون جوړې او یو الکترون جوړه به دلته چې کومه 2 وه د الکترون جوړه به واچو او د الکترون جوړو اچولو سره به کاربن اکسیجن دلته به 2 ګونې اړیکه راشي او دلته چې دی موږ سره نو او دې باندې به زه څه ولیکم -2 چارج څه ولیکم څه به ولیکم -2 چارج چې دی هغه به زه ولیکم ځکه چې د موږ سره -2 چارج و بل مثال که موږ واخلو زموږ کتاب مثال دی هغه د نایټریټ مثال دی صحیح ده موږ سره څه دی نایټریټ کله چې موږ دا واغسته د ټول د ده اکټیټ پوره و هلکانو که نه د ده اکټیټ پوره و خو د کاربن ما سره شپږ پوره و صحیح ده نامکمل اکټیټ و د هغه شپږ الکترون یې درلودل صحیح ده نو دې له امله دلته که موږ واخلو نو هغې موږ چې اکټیټ یې نه پوره نه بیا به موږ ملټیپل پاڼ څو ګونې اړیکې جوړوو موږ 2 ګونې اړیکه جوړه کړه نو هغه سره د هغه اکټیټ څه شو د هغه اکټیټ چې دی هغه پوره شو راځو نایټریټ ته صحیح ده نایټریټ NO3 ته او د دم اکسیډیشن منفي دغه دی نو زر کوم واخلو نایټروجن موږ ویلې دویم پیریډ کې چې کوم یو ګروپ کوچنی چا ګروپ نمبر ټیټي همغه به موږ دغه نیسو مرکزي عنصر نیسو صحیح ده هایدروجن یو اړیکه جوړوي په نشمېرل کېږي نو نایټروجن که موږ واخلو نایټروجن نو اوکې ویلنس الکترون موږ پیدا کوو ویلنس الکترون ما سره څو دي نایټروجن 15 الکترون نایټروجن له امله 15 الکترون شو ما سره ویلنس الکترون او اکسیجن له امله ما سره 3 اکسیجن دي او هر اکسیجن شپږم ګروپ کې دی نو دا 13 الکترون شو او یو منفي یو چارج لري نو مثبت یو نو یو 15 شپږ او 13 دا تقریبا 40 الکترون موږ سره راغلي څو الکترون راغلي 40 الکترون دا 40 الکترون به څنګه ځای په ځای کوو موږ نو دویم مرحله کې موږ سره نایټروجن موږ چې دا زموږ مرکزي عنصر شو دلته اکسیجن دی دلته اکسیجن دی دا زموږ تحلیل زموږ چې نایټروجن مرکزي عنصر دی اکسیجن څو دانې دي نو مرکزي عنصر هغه کېدی نشي نایټروجن مرکزي عنصر شو د په خوا شا کې موږ سره نور اتومونه ورسره دي اوس به موږ څه وکړو چې یو الکترون جوړه به دوی په منځ کې واچو او کله چې موږ واچوله صحیح ده او بیا د اکسیجن چې
درې اړیکې موږ جوړ کړې، نو شپږ الکتران موږ مصرف کړل، منفي شپږ. نو ما سره 18 الکتران پاتې شو، او 18 کې به موږ اکټیټ چې دی اکسیجن لا چې د مرکزي عنصر په خواشه کې د هغوی اکټیټ په پوره کړو. 18 الکتران زما نه والوتل. اوس راځو دې ته چې د دې اکسیجن دیم 8 الکتران چې دی دا پوره دی، د دې اکسیجن دیم 8 الکتران پوره دي، اخري مدار کې د دم اکټیټ چې دا پوره دی، ټول اکټیټ پوره دی. خو که موږ واخلو دا نایتروجن واخلو، نو نایتروجن د اکټیټ پوره نه دی، د ده سکسټیټ پوره دی. نو باید موږ څه وکړو چې د دې اکټیټ پوره کېدو لپاره موږ یو الکتران جوړه دا به دلته موږ په منځ کې واچو. صحیح ده؟ نو بیا به ما سره راشي نایتروجن او دا هغه الکتران بله جوړه موږ واچوله دوی ترمنځ. نو موږ سره ساختمان چې دی هغه داسې شو چې نایتروجن یوه ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکې، یوه ګونه یو منفي یو چارج. دا لومړی اړیکه چې کومه جوړه کړو ته موږ سیګما یو، د بلې دویمې اړیکې ته به پای اړیکه یو، که درېیمه هم جوړه کړه نو بیا به بل هم پای. نو لومړی اړیکه چې ده دا موږ سره څه ده سیګما، نو دا هم سیګما ده، دا هم سیګما ده. بل دغه چې کمپاوند زموږ NO2 دی، چې دی موږ سره NO2 دی. نو اکسیجن شپږم کې دی، نایتروجن پنځم کې، دواړه دویم پیریوډ عناصر دي. موږ به نایتروجن مرکزي عنصر نیسو، بلکې یو هم دی، اکسیجن دوه دي. نو موږ سره سیټینګ به داسې چې اکسیجن دلته هم کېدی شي او اکسیجن موږ سره دلته هم کېدی شي. صحیح ده؟ دویمه مرحله کې موږ باید ویلانسي الکتران شمارو. نایتروجن پنځم ګروپ کې دی، نو 15 الکتران شو. اکسیجن شپږم ګروپ کې دی او دوه دانې اکسیجن دي، نو دوه په شپږ کې 12 الکتران د دوی شو، نو ټول 19 الکتران ما سره شو. صحیح ده؟ 19 الکتران چې کله جوړ شو، نو درېیمه مرحله کې به موږ څه وکړو چې موږ به د نایتروجن او اکسیجن ترمنځ به موږ الکتران جوړې واچو. صحیح ده؟ نو څلور الکتران دلته موږ مصرف کړل د 19 نه، نو پاتې ما سره شو 19 نه 14 الکتران ما سره شو، دا پاتې شو 14 الکتران. بیا به څه وکړو چې بله مرحله کې به موږ څلورم مرحله کې موږ څه کوو چې موږ به د مرکزي عنصر سره چې خواوشا کې چې کوم اتومونه دي د هغوی اکټیټ چې دا به پوره کړو. صحیح ده؟ نو د دې اکسیجن اکټیټ هم پوره شو او د دې اکسیجن اکټیټ چې دی هغه هم چې شو موږ سره پوره شو. صحیح ده؟ نو شپږ الکتران نور زما نه واخیستل، 12 الکتران زما نه واخیستل، شپږ دوه واخیستل، شپږ دوه، نو یو الکتران چې دی هغه څه شو هغه موږ سره پاتې شو. صحیح ده؟ نو زه به یو الکتران چې دی دا چاته ورکړمه، دا به زه ورکړمه بله مرحله کې، پنځمه مرحله کې دا به زه ورکړمه نایتروجن ته. پنځمه مرحله کې یو الکتران به زه بل هم ورکړمه نایتروجن ته. نو ما سره به د اوس کوم موږ وګورو د اکسیجن اکټیټ پوره دی، د دې اکسیجن اکټیټ چې دی دا موږ سره پوره دی، د دې اکسیجن اکټیټ پوره دی او د دې اکسیجنو اکټیټ پوره دی، خو د نایتروجن اکټیټ نه دی پوره بلکې پینټیټ کې دی. صحیح ده؟
د اکسیجن هغه موږ سره پوره نه دی الکترون ویشو. نو د نایتروجن دغه نه دی پوره، نو زه به څه وکړم چې زه به واخلم چې دا الکترون جوړه زه باید دلته شریکه کړم د اکسیجن. نو زه به ولیکم اکسیجن او دا هغه الکترون جوړه دا بله چې دا موږ تازه شریکه کړه. نو موږ سره به ساختمان داسې شي چې نایتروجن یوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره اکټیټ دی د پوره، او نایتروجن او اکسیجن ترمنځ به دوه ګونې اړیکه شي. نو یو الکترون ما سره دغه کې پاتې دی نایتروجن کې، یو الکترون تاک اکټیټ هم نه دی پوره، نایتروجن اکټیټ په NO2 کې نه دی پوره. صحیح ده. نو که موږ بل یو داسې ما سره وي ځکه موږ یو چې دا NO2 اصل کې په کوم شکل کې ما سره وي، NO2 او څلور شکل کې ما سره دی، NO2 او څلور شکل کې دی. اوس که دا او دا دوی خپل یو الکترون دلته راوباسي او دا خپل الکترون دلته راوباسي، صحیح ده. نو موږ سره به د دوی دا ساختمان داسې شي نایتروجن دا موږ سره دا ساختمان. اوس که نایتروجن ته موږ وګورو 2 او 2 څلور، صحیح شو، 4 او 4 8 څلور او 2 شپږ او 2 دا 2 الکترون دلته دي، 2 دلته دي، 4 دلته دي. دې نایتروجن هم اته پوره شو، دې نایتروجن هم شو پوره اته پوره شو. نو موږ سره NN ترمنځ اړیکه شتون لري، صحیح دی. NN ترمنځ اړیکه شته دی. دا د N2 او څلور ساختمان شو.